نصیب چې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د شووی سیمې اوسیدونکی دی په فرضي کرښه د جګړې له امله تازه خوست ښار ته راستون شوی. هغه وایي په فرضي کرښه د افغان پولساتو او پاکستاني ملیشو ترمنځ وروستیو جګړو او د پاکستاني ځواکونو لخوا د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ له امله د سیمې ګڼ خلک کډه کولو ته اړ کړي دي. ځکه هلته مې څو وریجې خلخونه وریجې پوتې دي، هیڅ طریقه نشته، هیڅ وجه نشته چې موږ د هندوان خلک د کوم خلک تکلیف ته جوړ کړی دی، خلک په زوبېږي. و دغه څه طریقه نه کېږي ځکه چې موږ د هند کورنۍ نشته چې اوس لاره پیدا کړم چې موږ زه ورسره وبسم، هیڅ طریقه هیڅ نه کېږي چې ورسره وبسم. ورته مهال د دغه ولسوالۍ یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په فرضي کرښه د جګړې او پاکستاني ځواکونو ړندو بمباریو له امله سیمهوالو ته د ځاني تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه هم اوښتي. د دوی په خبره د جګړې له امله د دغه ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي. دوی همداراز ټینګار کوي چې دواړه غاړې دې په فرضي کرښه شته ستونزې د خبرو او نړیوالو اصولو په چوکاټ کې حل او فصل کړي. کې ډېر ځاني او مالي تلفات اوښتي دي ملکي خلکو ته، او په دې کې جوماتونه شهیدان شوي دي، د ملکي خلکو کورونه وران شوي دي، ډیر زیانونه مو لیدلي، لکه جوماتونه لګېدلي دي دغه د پاکستان له لورې هغه توغندي چې راټوغل شوي دي، د خلکو کورونه لګېدلي دي. دا د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې حل کړي. که هر څومره هم جنګ وشي خو بالاخره به دوی جرګه کوي او دا مسایل به د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې حلوي. د جنډو خواته جابې طرف نه دې طرف نه هم کډې راووتې، داسې امکان لري چې ځاځي میدان هم کډې له تیرو 2 ورځو راهیسې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن فرضي کرښه د افغان پولساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ زیاده نښته چې د یوې پستې جوړولو په مخالفت کې رامنځته شوې وه د تېرې شپې تر ناوخته وقفه‌یي روانه وه. که څه هم ځایي حکومتي سرچینو لا هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو نن د سرپرستو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو د حکومت د رسنیو مرکز کې رسنیو سره په خبرو کې د یادې جګړې د بندېدو خبر ورکړی.